او یو زمونږ حال دی سهار د شپې پورې ګناهونه کوو هېڅ چېرته زمونږ زړه نه خرابېږي نه چېرته مونږ دا سوچ کړی دی چې الله به مونږ بخي یا نه نه چېرته مونږ دا سوچ کړی دی چې الله ته به څنګه مخامخ کیو خو د یوې ګناه د معاذ رضی الله عنه زړه را پړسولی او د هغه وخته پورې هغه نه کېناستو چې څو پورې هغه د عبدالله بن انیس د طرف نه په هغه هډوکي باندې نه ولګېدلی اوله دمه شو چې کله مړ شو دا د مؤمن حالي د ده سوچ یې دې سره چې الله به ماته څه وایي نو په دې موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زورنه ورکړې وه حزال ته وایي حزاله پټ کړی ولې دا زموږ خواله راولېږو د دې نه دا فایده م راووته چې په توبې سره لویه ګناه م الله معاف کوي لکه زنا لویه ګناه ده او پیغمبر وایي که توبه یې ویستې توبه به الله قبوله کړې